د کرکټ ملي لوبډلې نوی مشر روزونکی وایي د افغانستان د کرکټ په لا غوړېدا کې به خپله هڅه وکړي. انګلستانی ریچارډ پایبز د روان کال په فبروري کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. نوموړی پرون افغانستان ته راغلی. هغه نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان ټیسټ کرکټ ته به ډیره پاملرنه وکړي. نوموړی وایي د افغانستان د تیز توپ اچوونکو برخه کې ښې وړتیاوې لري او دی به هڅه وکړي چې دغې برخې ته لا ډیره پاملرنه وکړي څو پرمختګ وکړي. So we've got the camp now. It's an opportunity for the selectors to bring all the players together. They've chosen a large squad because they want to expose players. موږ په راتلونکي کې هڅه کوو چې د افغانستان کرکټ په هر برخه کې وغوړېږي. To allow some mentoring to take place, for the captains to have a look at players and see what their ability is and what potential there is in those players. موږ ټول به هڅه کوو چې په ګډه کار وکړو څو د افغانستان کرکټ ورسره پرمختګ وکړي. Because quite often you can make it exclusive around your international players, and then for the players in high performance and domestic it can look like it's very difficult to get through. په دې غونډه کې د کرکټ بورډ د لوړو مهارتونو مشر دولت احمدزي ویل چې نوی روزونکي سره په تخنیکی او نورو برخو خبرې کړي ترڅو څنګه د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو وړتیاوې لوړې کړي. کوم ګولز او ابجیکټیوز موږ سیټ کړي دي په هر یو ګولز او ابجیکټیو باندې رګېدلي نور هم د موږ ډسکشنز لا پاتې ده. سبا ته ډېر اوږد میټینګ ده بیا پې موږ څنګه کولی شو کومه طریقه یا کومه لاره به بهتره وي چې موږ ډومېسټک کرکټ ته های پرفارمنس پروګرامونه راکوز کړو. تیر وختو کې تر اوسه پورې څومره های پرفارمنس پروګرامونه چې وو هغه صرف د انټرنیشنل ټیم لپاره وو. اوس موږ کوشش کوو چې څومره د موږ های پرفارمنس پروګرامونه دي هغه ډومېسټک ته په راکوز کو او ډومېسټک کې عملي کو. د افغانستان د یو ورځنیو لوبو لوبډله مشر حشمت الله شهیدي وایي چې د مشر روزونکي راتګ افغانستان ته ښه دی ځکه نوموړی به د کورنۍ کرکټ لوبغاړي له نږدې وګوري ترڅو د لوبغاړو وړتیاوې ورته معلومې شي. مخکې به د موږ کوچز ته به موږ دوبۍ ته ورتللو او هلته به 15-16 لوبغاړي موږ اضافه ځان سره به ول ترڅو هغه د کوچ د نظر لاندې هم تیر شي او هغه وګوري. او بل مشکل دا و چې هغه کوچ به صرف په کیمپ کې اویلیبل کېدو چې یوه هفته یا 6 ورځې به موږ سره وخت تېراو. انډیا یو مهم سفر را روان ده چې هغه کې موږ یو ټیسټ او 3 50 ورځې لوبې لرو. نو په ټیسټ لوبو کې ټول پوهېږئ چې موږ ته ډېر زیات اپورچونیټیز یا ډېر چانسونه نه وي. د ایچ پی سي چې کوم پلان کړی او د کوچ سره چې خبرې د موږ وشوې ډېر ښه کیمپ ډیزاین شوی او د کیمپ کې سینیر لوبغاړو سره څنګه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی چې دا ډیره یو ښه خبره ده ځکه دغه ځوانان کولی شي چې د مشرانو څخه زده کړه وکړي. هغه چې هر څومره سینیر لوبغاړي دي چې په لیګز کې مخکې به مصروف ول اوس نه دي دلته په افغانستان کې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان 2024 کال په جون میاشت کې له هند سره یوه ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې ترسره کوي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره